کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي به ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. ورته مهال د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عراقچي سفر د دواړو هیوادو د اړیکو پیاوړتیا لپاره مهم ګام دی. د زندانونو چارې سمون اداره وایي د 5 ولایتونو له زندانونو څخه 152 کسان آزاد شوي دي. د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان او سترې محکمې د حکم پر اساس د لوګر، بدخشان، لغمان، تخار او دایکنډي ولایتونو له زندانونو څخه 152 بندیان خوشي شوي او د 180 نورو د بند موده کمه شوې ده. د غزني روغتي مسؤلین وایي د ولایت په ملکي روغتون کې مور په یو ځل 4 ماشومان زیږولي دي. د نوې زیږیدلو ماشومانو له جملې 3 نجونې او یو هلک دی چې د ټولو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خوست ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 10 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د معلوماتو له مخې یادو کسانو ته تېره ورځ د زنا، لواطت، له کوره د تېښتې، تهدید او نامشروع اړیکو په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې. د اولمپیک ملي کمیټه وايي د بدمنټون 15 لوبغاړي د ایران په کوربتوب د فجر نړیوال چیلنج سیالیو کې ګډون کوي. یا د سیالۍ د ایران په سمنان ښار کې د روانې جنوري میاشتې 25 پیلېږي او د فبروري تر 2 به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې بل شل هیوادو 100 لوبغاړي ګډون ولري. او د جنوري په اسپانبورګ ښار کې یو 28 کلن افغان د یوې مرګونې پیښې په تور نیول شوی دی. دغه پیښه پرون چهارشنبه سهار مهال رامنځته شوې چې له امله یو 2 کلن ماشوم او یو 40 کلن سړی وژل شوی او لږ تر لږه 4 نور ټپیان شوي دي.